یو سړي راته وي جمع سره مې مونځ کړه زده غواړي مال ځان لا کوه ویل ولې مال داسې جمع دي دا جمع دي زه چې السلام علیکم ورحمت الله کوم نو په دې نیت کې به ملایکې م راولم او دا صف کې خلک به م راولم چې داسې صف ته وګورم را سره به هغه ډلم ولاړي چې ښځه یې ټول سړي پوهېږي نو زه به هغه ته هم ویم چې السلام علیکم ورحمت الله زه هم به که نه ویل دا زه چې د جمعې مونځ تر اوسه پورې مې باقي ساتلی دی ما پسې سم سړي راځي تاسو ټول دا شیخان بیخان یې ښه خدای خبر په کیاره به داسې ښه ښکاري چې اوسه پورې که د دغه ځن طلاق امام زه وایم دا جومات هم پرېښودم نو ما د جومات له غوړ سړی راځي نه چې یو جمعه راشي یو ستن ورته ووامه بیا تښتي شرم حیا وکړئ قرآن نن زمونږ د لاسه شرمېږي لګیا زمونږ د لاسه قرآن کې دې قرآن کې خدای ویلي کنه چې ښځو ته ووایي چې په کور کې کښېنئ خدای ویلي که نه نو چې د چا ښځه کور کې ناسته ني یو بار ګرځي د هغه په دې جمعو کې منځونه کي اندازه کوئ نن هغه قرآن مونږه رسوا د زمانې نو عزیزانو عرض مې دا والله العظیم درته وایم چې دې وخت کې مونږ دا څه کوو دا دین نه دی دین هغه دی چې امتحان در باندې راشي نو بله ورځ یو سړی راغی ویل ښځه مې ده زه ورته پرده کوه پرده نه کړي مل طلاقه یې کړه په دې ټکي یو دوه درې کړه ښځه یې راپسې راغله ویل تا زما مېړه ته ویلي چې طلاقه یې کړم ما یا کور کې نه یا دې پې پرېږدم ویل بورکه به جوړه کړم بیا که بار ځم خیر دی ملکه بورکه کې ووتیم پرېږدم بېدې او طالبان در پسې راولم او ډنډک کوم دې پې اندازه کوه په شرمونو چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه چې لږ په خېټه موړ دی عزیزانو دا خو کلیر کټ آرډر دی د قرآن صریح حکم قرنا عزیزانو په عظیم قهر اخته نو بیړیم غر که دروره که په دغسې مولیانو جنازې کوئ هم غر کې دا نکاحونه هم په خپله تړئ او جنازې هم په خپله کوئ هر مړي ته چې ودرېږي څلور ځله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وایه السلام علیکم ورحمت الله وایه بس جنازه وشوه نکاح چې تړئ هلک کېنوي او د جنۍ پلار ته دا لور دې دله ورکړه به وایي قبوله مې کړه مبارک شه نکاح وکړه په دغه نکاح که نور څه پکې شته لږه وایه ته هم تازه مولا یې نور څه پکې شته لور پلار ته وایه د خنځیر بچیه دا لور دې دله ورکړه اب وایي چې او ور مې کړه هلک حرامي ته وایه قبوله یې کړه اب وایي اوځي وایه ځه رکېږه وځئ بیا به دا د شاخی تاخی زامن چې دي د سوکمانې زامن ډولۍ سره به روان یا لا هغه ځای نه ویړه لا خدای دې د پښتون دنیا دلته وباسي چې چېرته ګوډ دا شرمېږي کراچۍ کې هم میمن مسجد کې مولانا یوسف بنوي راغی او مازدیګر ټیم کې نکاح وتړلو کجورې تقسیم کړې او خبره خلاصه په ریوند کې وګوره په زرګونو سوونو نکاحونه په کال کې تړلی کېږي بس جینکۍ هلک کور ته واستي او نکاح وشو بس خبره خلاصه دلته به د خدای وګئ قربانې به په قرض پیسې الي او روپۍ به کوي چې دا خلک به خلک په هغه سیلاب یوړی کړي چې طوفاني نوټ کرانه دانه او سکله زه به د سړي زوی دی زما د زوی وادي او ته مانه وریجې وخورې غول ولې نه خورې ستا د زوی واده له چې درځمه چې غول ولې نه خورم چې دا وریجې خورم دې نه خو غول خوراک ښه دی چې د پیغمبر د سنتو خلاف وي هغې نه غول خوراک ښه دی کم کار چې پیغمبر نه کړی او صحابه او خلفاء راشدینو نه کړی او تاسو یې کوئ تاسو د خدای هم دشمنان یې او د پیغمبر هم دشمنان یې مړی هم د خدای دشمن دی او ژوندی هم د خدای دشمن غرق یې تباه یې انشاءالله ښه ورځ به نه